ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني په بلنه خپل هیواد افغانستان ته راستون شو ترڅو د طالبانو حکومت سره یوځای کار پیل کړي. د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته مې بلنه ورکړه چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي ترڅو د افغانستان اوسنی وضعیت تر کنټرول لاندې راولو، او ویلي دی چې زه به د ولسمشر محمد اشرف غني سره خامخا د افغانستان په هر اړخ کې مشورې اخلم، ځکه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني په ډېر څه باندې پوهیږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان ته راستون شو. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد بلنه ورکړه چې خپل هیواد افغانستان ته راستون شي او افغانستان یو ځل بیا ورغوي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دی چې زه به د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني څخه مشورې اخلم. د افغانستان په هر اړخ کې چې کومه کار مونږ پیلو باید له ولسمشر محمد اشرف غني څخه مشوره واخلم، ځکه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني ډېر پوه سړی دی. د حقیقت چینل درنو کتونکو زمونږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.